ژوند منډه کې به شاته یو خو یو د یارانو نه یو خواته یو خو یو او پس منظر کې یو منظر نه به یو غیب مورچه شوي یو بلا ته یو خو یو. سلامونه ملګرو، ستړي مه شئ. جاوید شاه درمان یم، ما سره نیازک خان هم دی. پېښور ته راغلي یو، راسره خوا کې ګران وهمي اورکزی دی چې لنډو ورځو کې د هغوی یو کتاب دیوالونه شعري مجموعه ده چاپ شوې ده. وهمي سلامونه او ستړي مه شئ، زموږ دغه ړومبۍ خپرونه ده او تاسو ته په خیر راغلي وایو. مننه درمان صاحب، تاسو ته هم سلامونه، نیکې هیلې، احترامات، خوشحاله اوسئ او نیازک خان همدا ډول تاسو ته ډېره زیاته مننه. تاسو وهمي یاسې عام یو څو عام فهمه سوالونه درنه کومه، ډېر ډونګو ته نه ځو. ستاسو شاعري خو د ډېر وخت نه کوئ، ستاسو دیوالونه هم ډېر وخت پس راغی. مطلب تاسو ولې دا کتاب دومره لیټ کو، او بل دا چې ستاسو نور مواد څه راتلونکي کتابونه دغه احوال راته لغونتې ووایي. درمن صاحب یوه خبره خو دا کیدلی شي چې زما ابتدایي زده کړې په ادبي ټولنې کې شوي دي، زما روزنه او پالنه هغلته شوې ده. نو هغې وخت نه تر دې وخته پورې زه ډېر سوچه سوو لیکونکي چې ورته ویلی شي عزتمن قدرمن مشران هغوی سره پاتې شوی یم. نو هغوی نه ما دا خبرې اورېدلې وي چې لکه د شاعرۍ دپاره 15 کاله 20 کاله عمر چې د چا نه وي شوی، نو هغه ضرورت نشته چې هغه د خپله شعري مجموعه چاپ کړي که نه، او ولس ته د ځان مخې ته راولي. نو دغه خبره هم کیدلی شي. نو په دې غرض زما کتاب وځنډېدو. او دې نه علاوه څه داسې شاعري شته، مطلب مخکې مو اراده شته چې کتابونه چاپ کوي بیا؟ نو هغه به دې نه کمزوري وي، ځکه هغه د دې جوګه نه ده ګرځېدلې. که هغې کې بیا ما وخت سره کار وکړو یا نوې شاعري ما وکړه، نو کیدای شي بیا وخت سره کتاب چاپ کوم، او که بیا نه وشوه داسې څه ضروري خبره نه ده، بیا د یو کتاب هم کافي دی. نو دا خو بیا ستاسو مینوال دپاره خبر نه دی چې تاسو وایي چې هغه کیدای شي دې نه خني، نو مطلب هغه حوصله ماتول شو که نه؟ بیا خو حوصله ماتول نه دي. ما دا خبرې مشرانو نه اورېدلې دي، هغوی وایي چې د کومه ښه شاعري چې شاعر کوي نو هغه 13 کالو نه واخله تر 40 کالو پورې په دې دورانیه کې چې هغه کوم تخلیق کوي هغه د قدر وړ وي که نه. دا د خبرې سره خو هم اتفاق کوم. ما بلا ډېر داسې زموږ مشران شاعران لیدلي دي چې د هغوی کوم لومبنی شعري ټولګي دي، نو د هغوی ذکر دی اکثر په خپرونو کې یا په حوالو کې نه کوي، هغوی پټ ساتلي دي، ځکه چې هغه کیدای شي د دوی د معیار مطابق نه دي دغه کتابونه. نیازکه بس شعرونه به واورو. بلکل وهمي اورکزی صاحب یاره نظم هم ډېر ښه لیکي او شعرونه هم ښه لیکي. شجره خو زه وایم چې دی دغه شروع د دغې شجرې نظم نه وکړي، ځکه چې هغه نظم زه د ژوند د خبر شوم، او بیا چې هغه نظم ما وکته، هغه نظم مې ولوسته، بیا چې وهمي اورکزی صاحب ما ته هغه خبرې کوي، نو ما ته یې ویې چې نیازک خانه وایه که نه، لکه ولې خاموش شې. نو ما هغه نظم چې ولوستو، نو د هغې نه پس بیا وهمي اورکزی صاحب ته ما داسې حیران کتل. نو زه وایم که دغه نظم راته ووایي، نو اول ډېر زیات خوشحاله شو. مننه نیازک خانه، تاسو د نظم غوښتنه کوئ، هغه نظم به درسره شریک کړم. د هغې نظم نامه ده شجره، او هغه څه په دې ډول دی، مثلث نظم دی. زه ښه خبر یم ولې نه یم خبر، زه ښه خبر یم ولې نه یم خبر، چې شجره دې قتلوم نوم او نشان دې وژنم، روح دې بې ځایه ځوروم د زړه ارمان دې وژنم. زه ښه خبر یم ولې نه یم خبر، که چېرته مړ شوم د ژړلو به مې څوک هم نه وي، د جنازې د کټ دوړلو به مې څوک هم نه وي. زه ښه خبر یم ولې نه یم خبر، یوه خورجانه به مې 100 روپۍ خیرات کې ورکړي، یو څو غزلې او نظمونه به مې سخات کې ورکړي. زه ښه خبر یم ولې نه یم خبر، ما آینه کې د تقدیر خپله جوسه لیدلې، او د جوسې شاته مې غر کتل وسه لیدلې. زه ښه خبر یم ولې نه یم خبر، خو زه یوازې لالهاند او ژوند نه مات ښه یمه، پلاره بچی دی یمه
وبخه میرات خیم ډیر ښه دی یار مننه خوشاله اوسئ ډېره مننه کرخه هدف نه د پرکار غوندې راتاو کړه یو ترې د تسبو بل د زنار غوندې راتاو کړه ډیر ښه دی یار کرخه هدف نه د پرکار غوندې راتاو کړه یو ترې د تسبو بل د زنار غوندې راتاو کړه وایم عقیدت خو د خامار نه لري چرته وایم عقیدت خو د خامار نه لري چرته سر نه د پګړی چې د خامار غوندې راتاو کړه ډیر ښه دی یار وایم عقیدت خو د خامار نه لري چرته سر نه د پګړی چې د خامار غوندې راتاو کړه ځنې انسان خپل ذات کې بربنډ لکه د دود وي ځنې انسان خپل ذات کې بربنډ لکه د دود وي ته خو ترې کلا بلای سار غوندې راتاو کړه ځان نه مې دانه وانه رانغښتې خیم اورې ځان نه مې دانه وانه رانغښتې خیم اورې ځان نه مې پرده نن د انار غوندې راتاو کړه نور نو څه غرض خو نزاکت ته حس کوم نور نو څه غرض خو نزاکت ته حس کوم راشه رانه غاړه د دلدار غوندې راتاو کړه ډیر ښه دی د غزل مکتب د نیازک خان بالکل لپټه به درته راوړم خو وهمي یم بالکل لپټه به درته راوړم خو وهمي یم ګوتې نامې نښه د یو تار غوندې راتاو کړه ډیر ښه دی یار مننه خوشحاله اوسئ د خادرمن صاحب دا د صالح ندن صاحب غوښتنه ده او دا ستاسو مینوالو ته او صالح ندن صاحب ته د ډالۍ په توګه وړاندې کوم هغه څه په دې ډول دی پاپلې پل واخله حدونو نه راووړه راځه پاپلې پل واخله حدونو نه راووړه راځه راځه د ذات دیوالونو نه راووړه راځه ستا بوګنونکي دلیلونه مې پام نه ګرځوي ستا بوګنونکي دلیلونه مې پام نه ګرځوي اورې سوالونو ځوابونو نه راووړه راځه ډیر ښه دی د سمندر د کنارې په انګړ څوک کیدی شي د سمندر د کنارې په انګړ څوک کیدی شي اواز راځي چې د موجونو نه راووړه راځه ډیر ښه دی د سمندر د کنارې په انګړ څوک کیدی شي اواز راځي چې د موجونو نه راووړه راځه په خاموشۍ کې هم چپې چپې خبرې راوړه په خاموشۍ کې هم چپې چپې خبرې راوړه لکه ابشار د ګړنګونو نه راووړه راځه ستا د پانزیبو د ښکالو شرنګ مې تر غوږو کیږي ستا د پانزیبو د ښکالو شرنګ مې تر غوږو کیږي ای زړه مې چوي د بندیزونو نه راووړه راځه کتاب د حسن د چې لولم عبادت کې راځي کتاب د حسن د چې لولم عبادت کې راځي د ګناهونو ثوابونو نه راووړه راځه ډیر ښه دی د غزل مکتب د درمان صاحب څو به دا خاورې د قدمې په سر نولې وهمي څو به دا خاورې د قدمې په سر نولې وهمي څڼې دې څنډ وهه ګردونو نه راووړه راځه ډیر ښه مننه خوشحاله اوسئ نیازک خان او درمان صاحب د یو غزل دی دا در سره شریکوم داسې په دې ډول دی نوره ژغوره مې له تا څنګه خواري کوم لګیا یم نوره ژغوره مې له تا څنګه خواري کوم لګیا یم د خپل سیوري خوا او شا څوکیداري کوم لګیا یم یو رګزار یم د سلیو ګزارونه په ټټر خورم یو رګزار یم د سلیو ګزارونه په ټټر خورم ناخوالۍ کې د فضا نکالاري کوم لګیا یم ای د عمر په اوږدو کې ور د پوهې ټکومه ای د عمر په اوږدو کې ور د پوهې ټکومه ناپوهي له منځه وړمه تیاري کوم لګیا یم هغه مینه تا کې نه وه هغه مینه وه په ما کې هغه مینه تا کې نه وه هغه مینه وه په ما کې ژونده ځکه د خپل ځان سره یاري کوم لګیا یم ډیر ښه دی هغه مینه تا کې نه وه هغه مینه وه په ما کې ژونده ځکه د خپل ځان سره یاري کوم لګیا یم د فطرت د رنګینیو صحیفه مې پرانیستلې
د فطرت د رنګینیو صحیفه مې پرانستلې تلاوت کوم لګیا یم دینداری کوم لګیا یم ډیر ښه دی د فطرت د رنګینیو صحیفه مې پرانستلې تلاوت کوم لګیا یم دینداری کوم لګیا یم د غزل مقطع د نیازک خان مار د رزق په توندی راپسې شوی وهمي اورې مار د رزق په توندی راپسې شوی وهمي اورې زغلم ترې خوی بوی د مدارکو لګیا یم ډیر ښه دی ډیره مننه وهمي یو عام فهمه غوندې غزل راته بل ووایه نو بس بیا ښه دا یو کلام دی درمن صاحب دا به هم در سره شریک کړم هغه څه په دې ډول دی چې مات کړي زنځیرونه زولنې داسې څوک شته داسې څوک شته چې مات کړي زنځیرونه زولنې داسې څوک شته راوځي چې د ذات له دایرې داسې څوک شته چې کېږدي هر بشر ته آینې داسې څوک شته یا پورته کړي رازونو نه پردې داسې څوک شته یا ما په رڼا رنګ کړي او یا ما په تیارو رنګ یا ما په رڼا رنګ کړي او یا ما په تیارو رنګ یا ما ته دعا وکړي یا خیرې داسې څوک شته مننه نیازک خان یا ما په رڼا رنګ کړي او یا ما په تیارو رنګ یا ما ته دعا وکړي یا خیرې داسې څوک شته ډیر ښه دی رښتیا داسې څوک شته چې کړي یو خوا غلط فهمي رښتیا داسې څوک شته چې کړي یو خوا غلط فهمي او ټولې ګوتې ځان ته کړي کږې داسې څوک شته ډیر ښه دی خبر شم چې کیف سوي سرور سوي مستی څه تشریح کړي چې نشې او تماشې داسې څوک شته د کلي بربادۍ ته ملا تړلي هر سړي د کلي بربادۍ ته ملا تړلي هر سړي ودانې چې یې کړي ورانې کوڅې داسې څوک شته د غزل مقطع ده نه سترګې پرنم خو به ضرور ګرځم وهمي نه سترګې پرنم خو به ضرور ګرځم وهمي چې راکړي تسلي یو څو لحظې داسې څوک شته ډیره مننه امینه خوشحاله اوسئ بیا به د څه غزل دي دا به در سره شریک کړم د وړومبی غزل دی د دې مطلع څه په دې ډول ده درمان صاحب ژوند ده ملزم یې که الزام یې بلکې ژوند ده ملزم یې که الزام یې بلکې او که نه خدای کړی ناکام یې بلکې حضرت بنده آیا سکون دې شته دی حضرت بنده آیا سکون دې شته دی نس کې چې پروت د اژدها مې بلکې یو اشتهارو د وحدت اخبار دی یو اشتهارو د وحدت اخبار دی پښتون یې هو پکې نیلام یې بلکې ډیر ښه دی یو اشتهارو د وحدت اخبار دی پښتون یې هو پکې نیلام یې بلکې منزله یو ګوټ د اوبو نه کوم منزله یو ګوټ د اوبو نه کوم درزم پاتې یو ګام یې بلکې خولې د څه مشک او انبر وغیره خولې د څه مشک او انبر وغیره په بدن څه ګل یې ګلفام یې بلکې خیمه د فکر مې پتا ولاړه خیمه د فکر مې پتا ولاړه ته تکیه یې ته اسکام یې بلکې زندګۍ زلک شه لکه اور او رکی زندګۍ زلک شه لکه اور او رکی ګرد یې لږی ماښام یې بلکې ید انا خول کې نختیا اورې ید انا خول کې نختیا اورې هیڅ مشهور نه ګمنام یې بلکې نیازک خان د غزل مقطع ده وهمي شاعرانه تلی به ورته ووایو وهمي تعارف ته هیڅ حاجت نه لري وهمي تعارف ته هیڅ حاجت نه لري منلی خاص
منلی عامې بلکې ډېر ښه دی یار. مننه. وهمي دا خو زموږ لومړۍ خپرونه وه او دا زموږ ابتدا ده. انشاءالله دې نه پس په نورو هم خپرونه ریکارډ کوو. نیازه که اجازت پوه. بالکل یاره. دا خو لکه په دې کې دغه کتاب چې زموږ کوم لاس له راغی نو دې کې به انتخاب وکړو نو موږ ته به هم اسانه شي که نه. وهمي صاحب د شعر نه به شروع شي او د وهمي صاحب په شعر به ختم شي پای شي. نو کوشش وکړو د رحمانه راځو د خیره سره. ډېره مننه ستاسو هم. موږ سره تر دې دمه اجازت غواړو د بل پروګرام پورې. الله په امان.